جلال آباد او د رکشه چلوونکو شکایت د ننګرهار په دې مرکزی ښار کې زرګونه رکشې چلیږي او رکشه چلوونکي وایي له همدې لارې د خپل کورنیو لپاره یو مړی حلاله نفقه پیدا کوي. خو دوی شکایت کوي چې په ښار کې د دوی په نوم جوړه شوې اتحادیه ترې د عضویت او رجستر په نوم پیسې اخلي، خو د خدماتو سره کې نه لیدل کیږي. وی ویل چې کارډونه جوړ کړي، موږ کارډونه جوړ کړي دي، سل یو نیم سل افغانۍ په مصرف رالو او نور موږ ویل دا چې ته فایده کوي پوه بشي. اوس پورې موږ ته چا رسېدګي نه ده کړې چې په کوم ځای کې موږ ټکر وکړو یا کومه بله حادثه وشي چې موږ ته راشي یا دغه مثلا زموږ ضمانت وکړي. حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دغه اتحادیې چې موږ ته جوړ شوې ده د دې اتحادیې باسرسي وکړي چې دغه خلکو نه ته پیسې اخلي، باید دې ته همدغسې چې خدمات حق کېږي هغه ورته وړاندې کړي. دغه غوښتنه هم ده. دلته د رکشه چلوونکو او وسایطو چلوونکو د اتحادیې مسؤلین بیا نه مني چې ګواکې دوی رکشه چلوونکو ته خدمات نه وړاندې کوي. دوی وایي رکشه چلوونکو او د هغوی ستونزو ته په وخت رسیدنه کوي. دوی ترانسپورتي مشکلات د اصول او د قانون په رڼا کې د دوی ستونزه به موږ مسؤلو چارواکو ته رسوو. ترافیکو محترم مدیریت اړوند د دوی ستونزې مشکلات به موږ مدیریت ته رسوو. دا د موږ رسالت ده، غیر د دغه ارګانونو چې که دوی حادثه وکړي مطلب موږ لاسرسی ورته لرو، مطلب د دوو ترمنځ یې جوړجاړی کوو. خو له دې ورخوا د دغه اتحادیې مسؤلین ادعا کوي چې په جلال آباد ښار او له ښاره وتلو لارو کې د ترانسپورت په نوم له رکشه چلوونکو له لسو نیولې تر 10 افغانۍ اخیستل کیږي. دوی وایي د ترانسپورت ریاست سره د دغه ستونزې له شریکولو وروسته ورته د ریاست له لوري ستونزې ایجاد شوې دي. دوی دا هم وایي چې دوی خپل فعالیتونه د عدلي ریاست تر چتر لاندې د هغوی سره په همغږۍ پر مخ بیایي. ترانسپورت ریاست نه پوهېږم تقریبا چې په ښار کې 25 اتحادیې ایجاد کړي دي. په هر څلور لارې کې له چلوونکي نه 100 روپۍ اخلي 10 افغانۍ. نو په دغه ځایو کې مطلب د چلوونکو نه 10 اخیستل کیږي. نو هغوی موږ ته راسي چې مشره دا د دې به څه حالي. دوی د ستونزې په ویلو کې مسؤلو چارواکو ته موږ ته اوس ستونزه ایجاد شوې. د ترانسپورت ریاست مسؤلین بیا د دوی دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې د ښاري نظم په موخه د وزارت د یوې طرحې په اساس 2 خصوصي شرکتونو رکشو ته ځینې هډې مشخصې کړي ترڅو له هغې ځایونو چلښت وکړي. وزارت نه یو طرحه راغلې وه مخکې چې موږ دغه د ښاري رشکې چې د شرکتونو د لارې تنظیم کړو، نه د اتحادیو د لارې. د هغې دپاره موږ یو 2 شرکتونه انتخاب کړي دي. هغوی ورته اډې هم یو څه نه څه برابرې کړي، منظمې کړي دي. هغوی په هغه اډه کې چې هغوی ودرېږي توقف کېږي او همداراز هغوی دپاره کسان نیولي د تنظیم او د کنټرول په خاطر هلته کسانو نفر توظیف کړي دي. د هغې یو څه حق الزحمت یې نه اخیستلی کېږي. د ترانسپورت رئیس د دې ورخوا د وزارت د حکم له مخې د ټولو ترانسپورتي اتحادیو د لغوه کېدو خبره کوي او د دغه اتحادیې فعالیتونه غیر قانوني یادوي. دوی همداراز له رکشه چلوونکو غواړي چې اتحادیو ته دې د عضویت او رجستر په نامه پیسې نه ورکوي. کوم اتحادیې په نوم باندې چې لګیا دي دا بالکل د اصول خلاف دي. دوی ته د عدلي وزارت د خوا نه رسما لیکل شوي چې ټولنه بغیر انتفاعي 1 روپۍ به هم نه اخلي. نو دغه کوم اتحادیې په نوم باندې موټروانانو د حق الشمول حق العضویت په نوم باندې روپۍ اخلي، دا په هیڅ ارګان کې جواز نه لري. ننګرهار یو ګڼ نفوسه ولایت دی. په دغه ښار کې د ترافیکو ریاست د معلوماتو له مخې څه د پاسه 19,000 رکشو ته اسناد ورکړل شوي، خو غیر رسمي سرچینې وایي چې دغه ښار کې تر 20,000 رکشې شتون لري. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.